هغه نور مقصود وای د چا کور لاس ورځي وږي لاس ورځي په دا کور کې د لوږې څوک مړ شي هیڅوک نه په خبرېږي لیکن که دې کور لره یو ځوان راغلی د یو بچي سره غلط تعلق ګرده محله په خبره شوي دې کور لره چې لاس ورځي په دې کور کې ور نه دی بل سوی خوراک کو چشاک نه ولو د لوږې څوک مړ شو هغه هیڅوک نه خبر لیکن که دغه مسله رااله ګر جان په خبر دی وای پلاني کور لره پلاني راغلی په بد نیت راغلی زما استاد جون پر دا خبر ودل دی ولې ګستاخی شیروي ولې ګناوي شیروي ولې د خلکو عیبونه شیروي او حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې څومره د ګناه شیر کا چې څومره چا ګناه کړي و څومره سزا و د کومره سزا به الله د قیامت پر ورځ ته درکړي الله دې موږ پرده وکړي الله دې موږ پرده نه لري کوي الله دې موږ وساتي چې موږ د چا ګناه شیرو الله دې موږ وساتي چې د چا ګناه کړي او بیا زه هغه ګناه ښکاره کم یاد کم پلانای د پلانې زوی پلانای ګناه وکړله زه دا توري ووایم کني عام مثالونه مشتي ورکو مجلس کوو دا پروا نه لري لیکن دا چې خاص سره یاد کوم خاص هغه ګناه را واخلم حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي څومره هغه ګناهګار دی د غمره ته هم سره ګناهګار چې چا دا ګناه شر کړی دا خیر الله دې ویل د قبول منظور وګرځي الله دې دا هغه حال وساتي چې د قیامت نشانه پر ما او تاسو ښکارا شي الله پاک پر دا